بالکل ډیره مننه. پرون موږ بحث هم وکړ. موږ ویل چې یو خو دغه پلان او برنامه ریزي تاسو دا مهم دي. فزیکی منابع باید موږ ولرو. صحیح ده. ډپارټمنټ ایجاد باید فزیکی منابع ورته ولرو. دفتر دی، چوکۍ دی، میز دی، سینکونه دي. کریکولم ورته ولرو. صحیح شو. کریکولم اول باید موږ ولرو. انساني سرچینې یا بشري سرچینې ولرو. استادان دي، کارمندان دي. صحیح ده. دغه د برنامې لپاره څه دي مهم دي. خیر ډیره زیاته مننه. نن مو تاسو اته معیار باندې بحث کوو. دغه درې معیار پاتې دي. موږ بل خیر بحث وکړو. بیا خپل برنامه پای ته ورسو. اته معیار موږ ټول محصلانو باندې راټول دی او تر ډیره پورې محصلانو معاونیت پورې مربوطیږي. خو ولې په دې کې پوهنځي او ډپارټمنټونه هم کار کوي. ځکه عموما دغه لوړو ادارو ته چې دي د ټیټې د خوا مواد ورکول کېږي. یعنې موږ پوهنتون کې د مستنداتو تولید دغه اصلي سرچینې چې دي ډپارټمنټونه دي. صحیح ده. موږ هېڅ فعالیت بغیر د ډپارټمنټ نه کېږي. په دې کې اول موږ ډیټابیس لرو چې د نیکه مرغه ډیټابیس هغه د ایجاد شو د جنرال ماوي صاحب په همکارۍ. ماوي صاحب ډېر پکړم دی. دغه یو کمی موږ لرو چې هغه پوره شو او انشاءالله تر ډېره پورې ستونزې حل شوي دي. په هر ښوونځي کې باید د ډپارټمنټ وي او بیا هغه برخې معلومي. په ځانګړي ډول د محصلانو برخه ډېره کتل کېږي. صحیح شو. محصلانو ټول هغه کوم انالایز ورته وایي چې ورته تحلیل هغه پکې کتل کېږي. دا ډېره مهمه ده. ښه سیستم کمپیوټري ډیټابیس محصلان دا د پوهنځي په سطح هم وي، د موسسې په سطح هم وي. ډیټابیس ټول هغه موسسې کوم امورات چې چارې چې دي دا پکې باید راونغاړل شي. په دې کې دغه شی هم ذکر کړی نه پرېږدم. دا موږ لرو که نه لرو. درج دقیق و کامل معلومات مؤسسه د ډیټابیس محصلان په تقسیم اوقات امتحانات دي، بادشاهي امتحانات د شوقه ده، حاضري او دا ځینې شیان خو لرو که نه چې ډیټابیس کې دغه شیان ولرو. یعنې د دې دا خپله هیئت چې کله ارزوي کړي راځي ډیټابیس ته خلاصوي ورته هلته مشاهده کوي. صحیح شو. داسې نه کې مثلا چې یاد وشي چې دا ځینې شیان دوی عملا مشاهده کوي. تحلیل و ارسال معلومات محصلان به وزارت تحصیلات عالی و شکل سمستروال. سمستروال دا مهم دي. صحیح ده. اقبال صاحب دې وخت څه ویل توضیح ورکړه. دری باندې ورکړه. دری باندې دری بخش ما هر سمستر چه محصول داریم در سطح پوهنځی چه نام پوهنځی چه محصول داریم. بله از سمستر اول جدا، سمستر دو جدا، با سمستر 3 و 4 یک جای، 5 و 6 در دیگر جای و 7 و 8 هم در سال چهارم شد که سال اخیر میاد در 4 سال تقسیم میشه. و همچنان مثلا ما فی الحال در سمستر بخاری 43 قرار داریم، اما از بخش فارغان ما از خزانه 42 بخش معلومات میدیم. این بخش فقط از بخش محصولان هست، ولی ما مجبور هستیم که هم از مکمل کارمندایی که داریم و کدامی که داریم مکتب و قراردادی از نوع حساب میشن و همچنان کارمندای ما اگر معیوب باشه مسئولین ما معیوب باشه از را این بخش. بالکل ډېره مننه. دغه معلومات باید په مؤسسه کې د ادارو سره شریک شي چې په دوی په خپلو پلانونو کې استفاده وکړي. صحیح ده. بل پیشنهادات او انتقادات محصلان دا هغه بل ورځ هم تاسو ته ما ویلي چې وزارت هیئت تر ټولو ډېر چې ارزښت ورکوي د محصل فعالیت ته، که د محصل شکایت وي، د محصل تحقیقات وي، که د محصل هر فعالیت وي. صحیح شو. حتی دوی د محصل د استاد او د محصل ترمنځ جنجال رامنځته شوی دی. دوی د محصل رضایت ته ګوري، د استاد ته نه ګوري. ځکه استاد خو د دې دلیل دا دی اداره مکلفه ده چې خپل استاد دفاع وکړي که نه. دلته که د محصل خوا نیول شوي هیئت ډېر دغه ورکوي. په دې خاطر چې اکثره وخت په دغه ادارو کې چې د استاد او محصل ترمنځ یا د اداري کارکوونکي محصل ترمنځ جنجال رامنځته شي، اداره محصل یو ډول پاتې راولي که نه، استاد دا بری کوي. نو د محصلانو پیشنهادات ډېر مهم دي. دلته موږ باید د محصلانو انجمن یا اتحادیه یا ټولنه ولرو، هم د موسسې په سطحه هم د پوهنځي په سطحه، چې دا هم د محصلانو معاونیت پورې مربوطېږي او دا ډپارټمنټ نه انتخابېږي، بیا پوهنځي ته راځي، بیا په سطحه باندې یو دغه لري. موږ په جمهوریت کې لرل خو بیا لغوه شو. ها دا هر پوهنځي کې بیا راهنمودي درج و ثبت انتقادها و پیشنهادات محصلان. صحیح شو. دا چې سره هم دوی خپل پیشنهادونه ثبت هغه د شکایتونو د څېړلو میکانیزم دی. صحیح شو. شکایت د اورېدو کمیټه ده، شکایت صندوقونه دي، دا دنداره باید منظم دغه شي. او تدویر جلسات استادان راهنما و نمایندگان سلوک یا انجمن. زه نه پوهېږم اوس پوهنځي معرفي کړي دي که نه دغه استادان؟ خو صحیح دغه استادان مکلف دي چې محصلینو سره جلسې ونیسي، یو جلسو کتاب باید ولري، موضوعات باندې بحث وکړي، دغه معیارونو باندې بحث وکړي، ګریډ سیسټم باندې بحث وکړي، مشکلات باندې بحث وکړي، شکایتونو باندې وکړي. دغه ټول په دې پورې مربوطېږي. او دې مستندات هم پوهنځی ولري، هم یې محصلانو معاونیت ولري. مهرباني. دا واقعا زموږ اکثر محصلین ماشومان نیاز
سرمایه داره بشن یا امیرسونی کردن میکنن یا مثلا محصول در اداره مراجعه میکنن هر کس امروز برابر شد مدیر میگه اگر رئیس پنجان هم هست برش مدیر سه بالکل اگر استاد هستم رئیس میگه اگر امور دیپارتمنت از رئیس پنجان اشتراک نگی این مسائل برای جا فهمانده شد شما وقتی در جمعه شما دقیقا میکنید که اصلا شما چگونه هست برای کی چی حساب کنیم مدیر کی هست عامل کی هست رئیس پنجان کی هست سیستم کردن کی هست تمام مسائل ناخوشی داره لایحه شما مثلا لایحه امتحانات دارید یا مثلا این کدوم ترجمه دارید در کل این مسئول با همه موارد بیگانه رئیس جمهوری شبکه انداخته شد او را مدیر کار میکنم این مواردی هست که استاد رهنما باید به مسئولین کمک دا ډیره جدي مسله ده. یو خو موږ دغه په اول او معرفي در کوم ویل چې جدید شمول محصلانو ته باید برنامه ونیول شي. دا برنامه داسې نه چې موږ نمایشې ونیسو فیسبوک اپسونه خپاره کړو ختم. په دې کې ما ویل چې دروازې څخه واخله لسم منزله پورې دغه ټول دغه ورته معرفي شي. دا ګارد دی تلاشي کې صحیح شي، دا موټل دی، دا مالي مدیریت دی، فیس څنګه تحویلېږي، دا کتابخانه، دا فلاني ډپارټمنټ امیر دی. حتی تر دې پورې په حقوق پوهنځي کې تقریبا 2-3 کاله مخکې موږ دلته یو امیر لرو د اداره ډیپلوماسۍ ماسک په سینپ کې راپاتېده. هغه سینپ کې نه بیا کوم شی توضیح کول خو امتحان و سینپ راپاتېده جنجال ورسره کوي. تاسو بیخي پېژنم ته څوک یې. زموږ محصل شپږم سمستر اووم سمستر محصل و په دې نه خبر چې دا ډپارټمنټ امیر دی. دا ټول باید معرفي شي. دا مشکل د پوهنتون دی صحیح شو، دا محصل نه دی. تاسو مې ویل محصل چې کله داخل کې نادیده وي هر څه دي خطا. یو د محصل دا فکر کوي په شخصي پوهنتون کې یو مشکل د محصلین لري، دوی دا فکر کوي چې زه پیس ورکوم زه بس نو پوهنتون کې ما ته هېڅوک څه نه وایي. دوی باید پوره انګېزه ورکول شي صحیح چې دلته استاد دی، استاد خپل مقام لري، د ادارې کارکوونکی دی، رئیس دی. موږ هدف یوازې تدریس نه دی، دا معیارونه چې دي دلته هدف دا دې لپاره دی چې محصل او استاد اضافه فعالیت وکړي. یعنې تدریس خو کلاسیک سیستم وو فقط تدریس وو نور اضافه د استادانو محصلین ټولنې ویښ خلک دي. په هر صورت دلته د فارغانو مهارتونه صحیح شو دي کېدای شي بهرحاله محصلان هم راشي. اول خو موږ باید توافقنامې ولرو، لیکونه ولرو مختلفو سکتوري ادارو سره، هغه ادارو سره چې ظرفیت جوړونه کې کار کوي هغو ته محصلین ور معرفي کوو کار وکړي. معرفي او اعظام محصلان به دورههای سره موزي صحیح شو. دا موږ په تېرو کلونو کې کول په ځانګړي ډول اووم او اتم سمستر محصلین چې دا موږ باید ځینو ادارو ته د کار دپاره معرفي کړو. ځکه افغانستان کې مشکل لاره ښه تکړه محصل فارغه شي، کاري تجربه نه لري او هر بس چې اعلاني ګل لیکلي چې حد اقل 2 سال 1 سال تجربه کاری. په بهرنیو پوهنتونونو کې دوی د تجربې لپاره مرکزونه لري. محصل چې کله سمسترونه لوړ شي هم درس وایي هم د کار کې معاش ته بیخي ورکوي. کله چې محصل فارغېږي 2 کلنې تجربې سره کوي. دا مهم دی. موجودیت مرکز شغلیابي همدا شی دی. بس ته مو حساب باندې ته مرکز ولرو چې محصلان پورې معلومات کوي. موجودیت پلان انکشاف مهارت‌های محصلان در مرکز شغلیابي پلان باید موږ هر کال موږ د محصلانو مهارتونو لپاره او اشتراک محصلان در برنامه‌های تدوین شده در مرکز فوق ذکر دوی باید خپل برنامې ولري په ځانګړي ډول د کارموندنې صحیح شو، کار څنګه پیدا کړي، سی وي څنګه جوړه کړي، اپلای څنګه وکړي، هغه ټول مهارتونه باید محصل ته ور زده کړي. یعنې ستا محصل چې ته فارغې دی باید 100% یو ډول چارج ټولنې ته وړاندې شي. هېڅ مشکل دا باید ونه لري صحیح شو، بل چا ته اړ نه شي. یعنې تر اوسه پورې باور وکړه زه خپل هم په سی وي جوړولو کې مشکل لرم. اکثره وخت موږ یو ځای کې نه شارټ لیست کېږو مشکل هم سی وي صحیح ده. او استاد یو سیمینار وړاندې کړی و د کارموندنې په اړه. نو دا شیان ټول باید محصل ته پوهنتون کې وګورل شي. ښه حمایت از محصلان موجودیت مرکز مشورتي د رواني راځي، تحصیلي راځي، تخصصي راځي صحیح ده. قندهار پوهنتون نه پیغام په 98 کې قندهار دولتي پوهنتون په 99 کې د ټول افغانستان په سطحه په کیفیت کې لومړی مقام ترلاسه کړی و. دوی په یو سمستر کې نه پیغام په یو کال کې 2000 که 3000 محصلین په دې مرکز د لارې دغه ته معرفي کړي وو دندو ته مختلفو دغو ته کنه. دا ریټ پوهنتون ته ورکوي او دا اوس دومره اسان دی په اوس وخت کې دا پوهنځیو رئیسان لږ فعالیت وکړي. دا حتی یو ټلګرام چینل جوړ کړئ، واتساپ چینل جوړ کړئ، موږ فیسبوک باندې دغه ورکړه اعلان وکړه. رواني مشکل لري، تخصص برخه کې مثلا تحصیلي برخه کې څوک اپلای کوي مشکل لري کنه، متخصص استادان راسره دي او تخصصات جوړې په دغه باندې پلانې دغه پلانې هغوی آنلاین مشورې ورکوي مستندات پرې شاړې کوي. میکانیزم ارائه خدمت به محصلان در مرکز مشوره دی. میکانیزم باید موجود صحیح شو، کتاب باید موجود شو، هغه موږ سب کو ثبت نام ولرو او گزارش مرکز به رهبری موسسه در اخر هر سال کال په اخر کې دا یو راپور ورکړي چې
چې ما دومره مشورې ورکړي دي، دومره رواني، دومره تحصیلي، دومره تخصصي او دومره کسان معرفي کړي دي. دا کار پوهنځي کې پوهنځي راپور معاونیت محصلانو ته ورکړي، هغوی به شورا علمي ته ورکړي. صحیح ده. دا د سروري صاحب انصاف او عدالت تاسو ته ما پرون مثال درکړو. اول خو طرز العمل یا پالیسي باید موږ ولرو. صحیح شو. ارسال الامور په تمامي واحدهای مربوطه جهات اجرات. صحیح شو. آگاهی مهمه ده، ټول ډول خبري او اجرات مؤسسات القواعد تخطيهای مربوطه. صحیح. دا برخه کم وطني شوی باید په دې برخه اجرات شي. او د دې سره د نظم ډیسپلین کمیټې موجودیت مهم دی چې دا تقریبا ټول دې پورې مربوط دي. دا کمیټه ټول هغه څه باید ولري چې یو کمیټې لپاره مهم دي. صحیح شو. لایحه وظایف د پلان د غړي دي، پریکړې دي، جلسې دي، اپسونه دا ټول باید ولري. او د دې شواهد باید موږ ولرو. صحیح شو. شکایتونه چا کړي دغه فیصله شي رقم چې وویل. معیار نه هم تضمیني کیفیت خورا تضمیني کیفیت هم په نه هم معیار شامل دی. په دې کې دغه شیان مهم دي چې تضمیني کیفیت کمیټه باید امریت باید موږ ولرو، لکه دا چې د موسسې په سطحه امریت فزیکي منابع شتون لري. دغه ځینې پوهنتونونه چې ډېر پرمختللي دي تضمیني کیفیت امریتونه دا ډېر لوکس جوړ کړي دي، ډېر هغه امکانات زموږ دا ښه دی که نه. په دې خاطر چې هیئت چې راشي دلته تقریبا ټول کار تضمیني کیفیت سره ټول پوهنتون هغه مستندات دلته راټولېږي. هیئت کې یو ډېر زیات خپل مستندسازي کوي که نه. نو دا ډېر ښه جوړ کړي دي. موږ دا هم ډېر ښه جوړ دی. دا نه دا ښه کمیټه د تضمیني کیفیت د موسسې په سطحه باید وي چې موږ یې لرو او ټول هغه موارد چې یو کمیټه یې ولري دا باید وي. د فیصلو تطبیق. صحیح شو. موږ چې هره میاشت پرېکړې وکړو پوهنځیو ته او معاونیتونو ته یاست او مکتوبي دا بیا تطبیقوو او دغه یې کوو. د تضمیني کیفیت د امریت پلان دی چې شورا علمي لخوا تایید شوی وي او هغه مکتوب لري، پیشنهاد او بیا تاییدي مکتوب. تطبیقي گزارش دی، جلسات تدویر دی چې موږ یې لرو. صحیح شو. تضمیني کیفیت پر رأس کې معاون علمي دی، یعنی معاون علمي تضمیني کیفیت رئیس دی، امیر د تضمیني کیفیت معاون دی. صحیح شو. یا منشي دی. د جلسو تدویر دی او منظمې دوسیې دي او سیستمي دوسیه‌داري ده چې دغه موږ کړي دي د کمیټو که نه دا باید وي. او د ارزیابي خودي او دغه کم گزارشونه چې دي ارزیابي خودي دلته ارزیابي خودي هدف دا دی یو خو هغه ارزیابي خودي دی چې موږ یې استادان کوي که نه تدریس لپاره، یو بل ارزیابي خودي دا چې دغه د معیارونو ارزیابي موږ خپله کوو. صحیح. فرضاً موږ دویمې مرحلې ته یا درېمې مرحلې ته کاندیدېږو، هغه چیک لیست راخلو، یو وار خپله ارزیابي خپله کوو چې زه ځان له څو نمرې ورکولی شم. دغه موجودیت باید وي. صحیح. ښه اسناد و شواهد موجودیت مراسلات اداري به ریاست تضمین کیفیت یادوي. وزارت ته باید موږ دغه ځینې شیان استولي چې مثلا وزارت سالانه راپور دی او تطبیقي پلانونو راپورونه ټول موږ استو. ښه منابع دي چې دا مخکې ما یادونه وکړه تضمین کیفیت چې امریت تضمین کیفیت د موسسې په سطحه باید مجهز وي، مناسب ځای ولري. صحیح شو. او اسناد و شواهد برگزاری برنامه‌های ارتقای معلومات از هیئت علمی توسط امریت تضمین کیفیت هم دا معیارونه ورکشاپ دی ښه مثال دی. صحیح ده. دا ډول برنامې باید جوړې شي. ښه عینا شیان باید موږ په پوهنځي کې هم ولرو. صحیح ده. پوهنځي کې کمیټه ولرو، که یو مدیر ولرو لا ښه د تضمین کیفیت لپاره، تشکیلاتي چارت ولرو، دوسیې ولرو، ټول دغه باید ولرو. لسم معیار کتابخانه ده. لسم معیار کې موږ ټول هغه شیان چې په کتابخانې پر مربوط هغه راځي. اول خو کتابخانې موجودیت مهم دی. موږ لرو ماشاءالله غټه کتابخانه نن د رسنیو پکې ښه راټاڼ وکړو، نن رسنۍ راغلې وې. صحیح. عکاسي وکړه. مسلکي کتابخانه باید ولرو، دا مهمه ده چې داسې یو کسي مسلکي لږ تر لږه د اجتماعي علوم نه فارغ دی، یا ادبیاتو نه فارغ دی، یا د حقوق نه فارغ دی، یا تاریخ فارغ دی. مسلکي په دې معنی چې دا باید ټریننګ اخیستی سرټیفیکیټ ولري، یعنې ته باید د کتابدارۍ په برخه کې ټریننګ ورکول شوی. ګورئ موږ تاسو ته دغه کتابداري یا کتابخانه یو ډېر عادي شی ښکاري که نه. دا په نورو هېوادونو کې یو لړ ډېر منظم اصول لري. موږ به دا تحقیق کې او په ادبیاتو کې ویلي ښه چې دې یعنې که ته تحقیق کې بهرنیو هېوادونو کې کتابخانې ته ورځې ته مجبور یې کتابخانې په اړه اول یوه ورځ ټریننګ ترلاسه کړي، معلومات ترلاسه کړي. بالکل دکتورا لري. بالکل چې زه څنګه مثلا مطالعه وکړم کومه ورځ باندې ورشم موضوعات باید ولري. صحیح. بالکل بالکل. نو دلته ځکه وایي فرضاً اوس که ته زموږ د کتابخانې امیر ته یا بل ما د کتابخانې امیر کې زما نه پوښتنه وکړي زه هېڅ معلومات نه لرم کتاب څنګه ورکول کېږي، څنګه مثلا مطالعه کېږي، کومو وختونو کې باید محصلین راشي، دا مهمه ده.
انکشافي پلان باید کتابخانې لپاره ورلو. کتابخانه هغه مرکز دی دا باید اپډیټ کړي هر سمستر هر کال اپډیټ کړي هم فزیکی کتابونه او هم سافټ کتابونه. ځکه علم د اپډیټ په حال کې دی کنه. علم پرمختګ کې داسې نه چې جام ولاړ نه دی. نو باید ځانم کتابخانه مو سره عیار کړي. موجودیت د دسترسي په کتابخانه ډیجیټلی صحیح شو. د پیر کوم موږ د کتابونو له نن څه 50 درلې مال کې ویډیو په نور صحیح دي 2 لک مالي دي او نه دی 60 خو به شو په دې دا ډېر مهمه دسترسي به ژورنال هاي بین المللي دي. هدف دا دی زموږ استادان او زموږ محصلین باید کتابخانه کې کمپیوټر پرتی وي، انټرنیټ باید وي. فرضاً د طب یو محصل دی صحیح یا د کمپیوټر ساينس کې برخه کې معلومات کم پیدا کیږي کنه. دا باید خارجي ژورنالونو سره یو یوزر ولري معلومات ترلاسه کړي او دغه په پیسو باندې کیږي صحیح. مفت نه کیږي ما ډېر مصرف راځي. دا باید موږ ولرو. موجوده د کتابخانه درسات هر پوهنځي موږ لرو پوهنځي کې ټول کتابونه کم دي. موجودیت کتابدار مسلکی و دایمي د کتابخانه پوهنځي هلته باید کتابدار ولرو. نظارت سیستم کتابداري کتابخانه مرکزی صحیح. دلته په کتابخانه کې یو شی مهم دی دلته شاید مخکې وي هلته شاید وي خپل دغه د کتابدار چې دی یا د کتابتون مسؤل چې دی د مقرري هغه پروسیجر موږ ولرو صحیح شو چې بس میلان ته ورکړی دی څوک شارټ لیست شوي دي امتحان اخیستل شوی دی هغه یې مسلکي ورشه موږ ګمارلی دی. اسناد و شواهد بررسی از حاضری کارمندان کتابخانه مرکزی صحیح شو. کېدای شي مثلا یو امیر دی امیر کې حتما مدیران به هم لري د دوی باید حاضری باید ولرو. ښه اسناد و شواهد میکانیزم مطبوع استفاده از منابع کتابخانه توسط استادان او محصلان یعنی څنګه استفاده شو کتابونه کنه دا هدف دی رئیس مطبوع څنګه استفاده شوی دا اسناد او شواهد میکانیزم مطبوع یعنی دا وایي چې طرز العمل دغه شو یا تزوین دي. ها صحیح بالکل. د دې په اړه ما ولا کې ویل چې یو طرز العمل هم باید ولرو بل محصلینو دا وهاوی ولرو صحیح. لایحه وظایف باید موجود وي او ډیټابیس کې هم موجود وي. ما زه په یو بل پوهنتون کې وم هلته ډیټابیس کې په دا کتابخانه کې یو برخه وه زه خپله یو 15 میاشتې مسؤل کتابخانې وم. محصل چې به کتاب یوړو یو هفته وخت یې لرو دی چې بل کتاب پسې مراجعه وکړه ډېر محصلین وو د ده نوم چې به هلته ورکړو ډیټابیس کې اتومات به نوټیفیکیشن راغی پښتو دري کې وایي د کتاب بل وړی دا د بل کتاب وړلو حق نه لري. کله چې به هغه تحویل کړو تا به رسید کو بیا بل کتاب وړی شو. نو دا هدف دا چې ډیټابیس کې داسې شیان موږ ولرو چې کتابخانه کې مثلا د کتابونو شمېر ته وښیدنو کتابونه دي صحیح ثبت شي. اسناد و شواهد چارت زمانی استفاده از کتابخانه حد اقل در شبه‌های مورد نیاز دیگه یو شی مهم دی فرضاً که ستا رسمیت مو بشي حد اقل باید یو ساعت مخکې کتابخانه خلاصه وي او تقسیم اوقات کې لیکل شوي چې کتابخانه 6 بجې خلاصه ده. د رخصتۍ یا د رسمیتو د محصلینو د رخصتۍ نه یو ساعت وروسته کتابخانه خلاصه وي صحیح یو ساعت مخکې یو ساعت وروسته. اسناد و شواهد اتاق‌های مناسب برای مطالعات گروپی منګ لرو. اسناد و شواهد دسترسی به اینترنت مناسب برای انجام تحقیقات علمی در کتابخانه. خی ولسم یا شدت ډیره پورې معاونیت مالی او اداري پورې مربوطیږي چې په دې کې اول تدریس د ټکنالوژي معلوماتي ده او سہولت های دي صحیح سہولت های یا د درسي اسانتیاوي چې په دې کې موږ باید معیاري صنفونه ولرو کمپیوټر لاب ولرو د موسسې په سطحه هغه پوهنځي چې اړتیا ولري لکه کمپیوټر ساينس هلته ولرو سالون ولرو صحیح شو غټ سالون لابراتوار ولرو کو اړتیا یې ورته او موجوده د شفاخانه کدري ولرو پوهنتونونو لپاره چې تی پوهنځي لري صحیح ده. دغه د اسانتیاو لپاره انکشافي پلان ولرو چې نور څه پراخه فرضاً مې پوهنځي اخلم وداني پراخوم صحیح نو دغه ته جوړوم وداني ته جوړوم شنه ساحه ته پراخوي مثلا د حفظ او مراقبت پلان به ولرو چې دام معاونیت مالی او اداري پورې دغه کیږي. ټکنالوژي معلوماتي چې امیریت ولرو د موسسې په سطح باندې د آی ټي د امیر تقرر شواهد ولرو چې څنګه مقرر شوی دی او وړ کس مسلکي شخص دی کنه دا هغه یو مهارت صحیح شو دا کوم عیب نه دی فرضاً زه ادبیاتو مسلکي مګر زه په آی ټي کې وپوهېږم دا زما مهارت صحیح شو. په نورو هیوادونو کې مثلا ډاکټر چې دی ډاکټر او تر ټولو په ټولنیزو علومو کې معلومات لري. زمونږ ډاکټر بقر ډاکټرۍ کار کوي انجینر کوي بل شي معنی څه اګان دی حتی یو ساده اریزم نشي لیکلی. خو اصلا د هدف دا چې مسلکي شخص باید وي ځکه که یو څوک کار څومره بل مسلک سختن وپوهېږي بیا هم نیمګړتیا لري.
ها کاپټریا مهمه ده، شنه ساحه مهمه ده، جمنازیوم دی او اډیټوریوم دی. بل صحت او مسؤلیت او امنیت دا ډیره مهمه ده. دا مولدي ادارې پر موجود دي. په دې کې یو مثلا موجودیت کلینیکی صحیح دی برای اعضای کادری محصلان او کارمندان. صحیح کلینیک نه لرو هدا اقل باید موږ دا کیټونه ولرو په ډالېس کې یو څوک نظافي اشاره کړي کیږي راغورځي او چا بوته دا کیږي کوم کارمندان هغه دستي باید موږ د بیړنیو یا د اجلو هغه کومک هاي اولیه چې ورته هغه ولرو. صحیح موجوده کیمرا هاي امنیتي چې دا زمون پونتون فکر کوم ډیر کابل کې داسې با کیفیت کیمرې نه لري. حتی په دغه کې په تورتم کې هم ډیر اچ ډي کوالټي باندې راغلي. ها امکانات او پلان برای مدیریت وضعیت اضطراری. صحیح بل زینه باید ولرو، پټه زینه لرو یلته چې هلته مثلا داعش رانه وځي مقابله زینه ورکړي. صحیح ده. اضطراری مثلا پونتون اور واخلي، اور دی وخت کې باید موږ هغه بالون ولرو دا اور په مړ کېږي. خو دا د دې معنی باید پوهاوی مهم دی، کارمندان دې پوهاوی ولري او محصلان ځکه دغه سخت ورځ باندې هر څوک منډې وایي که نه څوک چاته نه ګوري نو دا باید پوهاوی مهمه دی. او هیئت دې پوښتنه هم کوي. صحیح ده. هیئت د محصل هم پوښتنه کوي، استاد هم کوي، کارمند هم کوي. تاسې مثلا د اور وژنې په اړه معلومات لرئ که څوک اور رامنډ کړي څه کوئ، دا ټریننګ باید اخیستل شي. هو احاطه پوهنتون دا موږ لرو. صحیح شو. امنیتي دغه چې موږ ګاردان لرو دا لرو هدف دغه شی دی لپاره پلان باید موجود وي او دغه موجود وي. نو ډیره زیاته مننه که په دې کې څوک پوښتنې لري کولی شي چې پوښتنه وکړي او زه باوري یم انشاءالله چې حد اقل یو 10% 20% معلومات که موږ اخیستي وي دا هم غټه خبره ده. زه دغه سلایډونه او هغه تشریحي برخې چې 50 ورقې دي صحیح شو هغه په ګروپ کې شریکوم، تاسې بیا کولی شئ وم ګورئ. او زموږ پلان دا دی له خیره چې په پوهنځیو کې خو موارد ډېر کار شوی دی، په ډپارټمنټونو کې هم شوی دی. زه و رئیس صاحب یو پوهنځي ته ورځو، هغه دوسیه هم شته دی. محترم امیر صاحبان دغه معیارونو باندې کار را شروع کړي دا ټول دلته ممکن دي که نه. ځینې محصلان مثلا تاسو ورته عملا استادي کوئ، ځینې ورکشاپونه جوړوئ، نو په دې کې به له خیره کار را شروع کوو، پلان به جوړوئ څومره وخت کې کېږي او مخته به ځو. پوښتنه شته؟ بیا هم ډیره مننه، ژوندي اوسئ، چې ګډون مو راسره وکړو، حوصله مو راسره وکړه او دغه 11 یارونه مو دغه کړ. موږ یو څه سرټیفیکټونه چمتو کړي دي. دا سرټیفیکټونه یو خو دغه د ورکشاپ هغه مستندات ټول پوهنځي د ځاستومه صحیح یو کاپي ټول داستومه. بل د هر پوهنځي استادان رئیسان چې دغه د خپل استادانو دغونه به کاپي واخلي دغه اوس ورته کېږي. صحیح دې پوښتنه دا وایي تاسو معیارو کې راځي چې مثلا تاسې د پوهنځي نه بیرون ورکشاپ اخیستلی تاسې په همدغه مستندات راخلئ چې بالکل موږ د موسسې په سطحه د پوهنتون په سطحه د علمي معاونیت د ارتقا کیفیت لوري سیمینارونه موږ ته راکول شوي. صحیح دا وزارت هیئت کې راشي پوښتنه کوي او دا چې څومره ډېر یې هغونه ستاسې وړتیا ده. ښه نو محترم رئیس صاحب نه هیله کوو چې دلته راشي او دا یو نفر نوم به زیات او دغه به ورته سپاري. از تشریف آوری تک تکتان سپاسگزاری میکنیم. هدف ما این بوده که ما همه مشترکایی که جدیدن آمدن تو مدیر سرکاری است اینا با معیارات آشنایی عام و تام داشته باشه و در قسمت مستنداتی ازی رئیس پوهنځی چون سابقا با ما بودن اینا با این موارد آشنا هستن آدم سربست معاش شما ولی حقیقت ایست که اسنادها معیارات خیلی واضح نوشته شده که در کدام دوسیه کدام موارد باید مانده شود. ای که چطور این جا بجا شود در مناسبات هم بزنم خیلی کنم ولی خودتان 11 دوسیه حتما در کدام باید داشته مری سرټیفیکټ راکوه هغه څه واخله انور ډیره زیاته مننه. دغه موږ داسې دغه یې کېږي بل سره لیکو نو اول ښاغلی استاد بسم الله حمید اعلان کوم چې راشي او رئیس صاحب خپل سرټیفیکټ ترلاسه کړي. رئیس دې خواته ښاغلی استاد فدا محمد اقبال
سوال شو انا سريع الطلب ورسته كمان